رب العالمین په قرآن حکیم کې د یو ډېر لوی جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام واقعہ بار بار ذکر کئی. په انبیاءو کې په پیغمبرانو باندې ډېر لوی امتحانات راغلي دي او بیا دغه انبیاءو باندې چې کوم امتحانات دي نو بعضو باندې سخت امتحاناتو چې پاغې کې یو پیغمبر چې داغه ټوله زندگی په ابتلا و ازمائش کې تیره دا په سختو کې هغه حضرت ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام د ډېرو پیغمبرانو رسولانو نیکو او د دنیا ډېر لوی مصائب او تکلیفونه ورته پیښ شوي دي. لومبۍ جګړه د پلار سره راغلې وه، بیا د قوم سره راله، بیا د یو ظالم بادشاہ نمرود سره راله، اور ته وغورځولی شو، بیا وطن پرېښود، ټول قوم نسب رشتہ کلی ولس هر څه پاتې شو. لیکن دا یاد ساتے چې څومره په انسان په دنیا کې تکلیفات راځي هغه مره خدای خپلې مهربانۍ هم کوي. مصیبت پسې زمونږ پښتانه وی مصیبت پسې راحت وی او الله وی ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. کله چې تکلیف راشي هغې سره اسانتیا بیا وي. نو کله چې دی راووته د عراق د علاقې نه چې کوم د خپله نسبي علاقه وه شام ته ته یو ورسره خپله بیبي ده، یو ورسره رواره دی حضرت لوط علیہ السلام او یو دی دی. اخو پیاده مزلې وې، یو قافله چې به روانه شوه نو خامخا به یو ځای کې دمه کوله. د مصر چې کم لوی خار دی نو هلته کې دوی دمه وکړه، خو د ده چې کومه بیبي وه حضرت ساره رضی الله تعالی عنها دا ډېره زیاته خوبصورته وه. د هغې د حسن داسې چرچې به کېدلې، خلکو چې به حسن یادو د دې حسن به یادو. نو ابراہیم علیہ السلام د مصر د خار نه بار یو طرف ته خپله خیمه خښه کړه د یو څو ورځې د دمې دپاره. خو بیا هم د مصر چې هغه زمانه کې کوم بادشاه و د مصر بادشاه ته به فرعون وی، لقب یې و دا. نو هغه وخت کې چې کوم فرعون و د هغه نوم سنان ابن علوان و او دا ډېر زیات کمسل بادشاه و، ډېر فحاش و، غلط بادشاه و. هغه ته چې ته دا اطلاع ورسېدله چې یاره د ابراهیم علیه السلام د یو میلمه راغلی دی او هغه سره ښځه ده او ډېره خوبصورته ده، نو فورا یې ورپسې خپل کسان ولېږل او دی ونیوله او دی نیغه بوتله بادشاه ته پیش کړه. ابراهیم علیہ السلام دی خپلی بی بی تا مخکې نه وصیت کړی وی یو خبر درته کوم، وی ته خو زما بی بی خو ګورې په مخ د ځمکه نن زما او ستا نه بغیر بل مسلمان نشته، نو ما ورته ګورې د مسلمانۍ په اندازه رور او خور یو، ښځه او خاوند، خو ښځه ده او خاوند دی خو د مسلمانۍ په اندازه چې وګورو دا رور خورم دی ټول د آدم علیہ السلام اولاد دی او بیا یو مسلمان د بل مسلمان روري، مسلمان ښځه د مسلمان ښځې خوري، مسلمان رور د مسلمان ښځې رور خوري. دینی رورولي ورته وایي.
نو په مخ د ځمکه نن موتا مسلمانان یو ته زما ښځه خو زما دیني او د اسلام خوره مې نو که بادشاه دنه تپوس وکړي چې دا سړی ستا څه دی نو ته به دا وایې چې دا مې رور دی. دا ولې؟ ځکه که بادشاه ته به پته ولګېدله چې د دې ښځې خاوند شته نو بیا به یې خاوند وله وجه، او که دا پته به ورته ولګېدله چې دا خاوند دې نشته رور یې دی نو بیا به هغه ته غږ نه کو، خو که چا به وایي چې دی خاوند دی نو بیا مړ کو. دا چې کله بادشاه ته بوتله تپوس یې ته وکړه ملګری دی څوک ته وایي دا زما رور دی، درسته خبره ده دیني رور یم. نو تاریخ لیکي چې د بادشاه غلط حرکت او په غلط انداز دې ته لاس اوږدول شروع کړل. هم په داسې ځای کې یو داسې بنده کوټه ده چې یو دا بادشاه دی یو پکې د ابراهیم علیه السلام دا سوچه بی بی حضرت ساره رضی الله عنها د پیغمبر بی بی دا د پیغمبر د تره لور دا یو نیک بنی آدم دی په مخ د ځمکه. څنګه ابراهیم علیه السلام خپل قوم پرېښود دین پرېښود، دا مې یو لوی دیني غیرت یې کړی دی، خو چې هغه څنګه لاس حرکت کو نو خدای په لاسو شل کو، په هغه ټک لاسونه یې شل شو لکه فالج چې په چو لګي، او چې شل شو نو فوراً یې هغه ته دا خبره پرېوته چې دا ښځه ده خو دا ډېره نیکه ښځه معلومیږي، ځکه ما خو دا حرکت دا ناروا د دنیا سره کړی دی لیکن دا چل په ما چرته شوی دی، دا ډېره نیکه د خدای ولیه ښځه ده او بزرګه ښځه ده. نو فوراً یې معافي غوښته، زه معافي غواړم، ما معاف کا چې ما خدای واپس جوړ کی، بس زما توبه ده بیا به نه کوم. نو حضرت ساره رضی الله عنها خو د پیغمبر بی بی وله حمدله وه، وی ما معاف کړی، چې ما معاف کړی بیا جوړ شو، چې ټیک شو نو بیا نیت راغی چې دا جوړ اسې مې لاسونه کاږه شوي وو، خو بیا ټیک شوم، خو چې بیا څنګ لاس رقو نو بیا رب العالمین په فالج ووهو، لاس یې بیا شل شو. بیا ورته درخواست کوي زه معافي غواړم ما نه غلطه شو، بس بیا به نه کوم، وی ښه خدای دې بیا جوړ که، بیا جوړ شو. په دریم ځل چې بیا کله اراده وکړه نو بیا لاسونه شل شو، بلکې په دریم ځل داسې شل شو چې لاسونه خپې ټول لکه انسان چې فالج وي په ځمکه پرېوته، او فوراً یې درخواستونه شروع کړل، وی ګوره دوه ځله تا غلط حرکت وکړو، زه دې معاف کوم الله دې جوړوي، او دا دې دریم ځل دی، وی زه بیا معافي غواړم، دې ځل پوره واده در سره کومه چې زه تا ته اسم نه ویم او ستا ډېر لوی عزت به زه وکړم، زه ستا مرید جوړېدل غواړم، بیا به داسې نه کوم، ما معاف کا. وی ښه الله معاف مې کړ. نو چې کله یې معاف کړ په دریم ځل باندې نو بس فوراً الله ته پرېوت، وی بس ما نه غلطي وشوله، تا زه معاف کړم، او ته زما په ذهن کې ډېره نیک او صالحه بیبي یې او ښه ښځه، تا نه دا تپوس کوم چې دا ته یې څوک ما پوه کړه. هغې ورته قصه وکړه چې زما ساره نوم دی، زما خاوند دی، د هغه نوم ابراهیم دی او د تره زوی مې هم دی، او موږ د نمرود د علاقې د عراق نه را روان شوي یو، او دغسې در په دیکه روان یو، یو ځای هم زموږ ځای نشته، د خدای والا خلقو ځای په دنیا کې کمی، د بدان او بدعملو خلقو خلق قدر هم کوي عزت هم کوي، کم چې دین والا خلقی الله والا خلقی نو شیطان دشمن دی، نو چې د چا شیطان دشمنی نو د شیطان ملګري بیا د هغه دشمنان، یو تمړکې اچوي بل تمړکې را شیطان اچوي بل تم پړکې اچوي، نقطې راوباسي کله یو الزام کله بل. تاسو ګورئ دیني خلک چې څومره د دنیا الزامونه او خلک څوک یو سو څوک بل سو څوک بل څه به جوړی، او معمولی خبره به د حقیقت نه بنی خبر، خو څوک به یو سوی څوک به بل سوی، او دا ولې شیطانی دشمن دی، او شیطان خو هغه خطرناک دشمن دی چې د هغه نه غټ دشمن بل شته دی نه، هغه د انسانانو پړونو کې دا خبره چي. نو ابراهیم علیه السلام هغه پیغمبر دی، الله نبوت ورکړی دی، دومره پې مضبوط پیغمبر، د نمرود د اور قصه او ټوله قصه یې ورته وکړه، په لاره روان یو. ښه تاسو عراق نه رالی پلانکې علاقې دا سامي خاندان د نوح علیه السلام د زوی د سام ابن نوح د هغه په نسل کې و، ام ابراهیم علیه السلام ام حضرت ساره، او دا بادشاه هم د هغې د خاندان سره وخت، یو بل سره هغه سلسله د نسب چې شجره واله نو خاندان کې یو بل سره ملو شو. بادشاه وی یو کار کوم یو خدمت کوم ما نه ډېره لویه غلطي وشوه، ادې یو کفاره ادا کوم، او هغه پوه شو چې دا خو جلیل القدر پیغمبر دی، پخواني بادشاهان به د نجومو د کتابونو ماهرانو کاهنان به،
وی بس مانه یو غلط او شو داغي کفاره دا کوم استاد خاون لذي یو تحفه کې خپل لور ورکو چې دې خوشاله شي او خپه نشي. دا غلور و حضرت هاجره رضی الله تعالی عنها دا لور و د بادشاہ هغه ورته تحفه کې ورکړه چې دا سره بوزه دا مې ستا خاوند ته وبخله. دی چې دا څه خبرې کوي او دا بادشاہ کم غلط حرکت کوي، مفسرین لکی چې الله ابراهیم علیہ السلام تار سره سے مخامخ وخول، هغه د هغه ځای نه کتله، حجاب او پرده ختمه شوه، ولې که ښځه ورته ډېره مو وایي چې ګورې ما ته چا ګوتې نه دي راوړی، کیدای شي د هغه زړه کې یو ټس به او د خاوند چې ښځې باندې معمولي شکم پیدا شي نو هغه بیا الله نه نوځي. نو که دا ډېر هم څه وایي چې نه ګورې نه او دا تحفه ده او هدیه کې او ډالۍ راکړه، نو دا غړه کې به شکې چې هسې نه لاس یې نه وروړل، نو هغه ته خدای هغه پردې لرې کړې هر څه یې ورته خول. نو چې کله دا راله او ادرېده او دې په ژړا شوه، دې خپل خاوند ته هغه خپل الې ورته وې، نو حضرت ابراهیم علیه السلام ورته مخکې نه وایي چې ته خپل ال مه وایه، تا دې ظالم چې درې ځله تا ته کم لاس در واچو او اراده یې کوله هغه هر څه ما ته الله په خپلو سترګو ښودلي دي، او چې دا کومه ډالۍ او تحفه یې درکړه دا ما ته خدای په خپلو سترګو ښودلي دي، کښېنه دلته. او بیا د دغې سارې رضی الله تعالی عنها په درخواست باندې د ابراهیم علیه السلام د حضرت هاجرې سره نکاح وشوه، ځکه د دې اولاد نو دا د 51 کالو وه، اولاد یې نو دغې وخته پورې، نو وی بس ته زما او ستا اولاد نشته او دا د بادشاه مونږ ته راوبخله، زمونږ د خاندان د نسب سره تعلق لري، ته مهرباني وکړه نکاح ورسره وکړه. د هغه ځای نه دي رالل شام ته. رب العالمین دا دې کې هم د خدای یو حکمت و چې خدای پاک ورته هغه هاجره رضی الله تعالی عنها په نکاح کړه او د هغې په لومبي کال باندې خدای پاک هغې له بچې ورکړ، اولاد وله خدای پاک ورکړ. او دغې وخته پورې د حضرت سارې رضی الله تعالی عنها د مشرې بیبي اولاد نو، او بیا جبریل علیہ السلام زیری ورکی حضرت هاجری رضی اللہ عنہ لا چې تاله به یو بچی به خدای درکوي الله را لېږلی، او د نوم انتخاب به ورله الله کوي، اسماعیل نوم ورته کېده. دی چې به دعا کوله اسماعیل و عبرانی کې ایل الله ته یا الله زما دا دعا قبوله که، لکه مونږ آمین وایو. اسماعیل دا د آمین معنا ده، بس اللهم آمین دا غی مانا دا اے خدایا، آمین هم دا مانا دا چه خدای زما دعا قبول کا. او اسمع واورا ایل اللہ تاوی عبرانی جبه که خدای زما دا دعا واورا یعنی قبول کا، او ما غنومی ورطا کی خود. نو ابراہیم علیہ السلام بوڑا دی سپینگیره دی او معشوم بچے والا خدای ورکا، او دا سی بچے یو خوبصورت زلند ستور خدای ورکا. نو بیا خو د پلار د بچی سره مینه می چې بیا د دویمې ښځې او ډیره موده پس شوي وي او بیا خشته خوبصورت می، او بیا پلار ته پته مو چې د ما دا هغه بچی دی چې دنه به خدای یو کامل شخصیت هم جوړوي، نو قدرتي محبت نور هم زیات شو. اوس د بنو خو یو بل سره جګړې جوړېږي که نه، د اسماعیل علیه السلام د مور د هاجرې او د بیبي سارې په منځ کې به جګړې کېدلې. دې حد ته خبره ورسېدله، نفرت زیات شو، جګړه زیاته شوه. هغه تفصیل به پرېږدم، خو دومره به درته ووایم چې نوره ګزاره نه کېده. او دې قسم هم وخوړه چې دا به ځان سره زه یو ځای نه اوسم. الله ته درخواست وکړي ابراهیم علیه السلام چې زه څوک یم، زه خو دا مشره بیبي هم نشم پرېښودی، ځکه دې خو ما سره لویه قرباني کړې ده. څنګه چې ما خپل قوم مشران پرېښودل، دې مر څه پرېښودی او ما سره په دشتونو او بیابانونو ژوند تېر کړ. ما سره خپل ژوند ځواني زړه کړه، بوډۍ شوه، او دا بله بیبي ماشوم بچی دی د هغې کې، دې سره څوک یم. اوس بل امتحان راغی، ګوره پیغمبر ژوند د امتحاناتو نه ډک، بل امتحان راغی. وایي داسې وکړه چې دا کشره بیبي او د دې دا بچي ځان سره واله، او اوبه ځان سره واله، او څه خوراک مراک ځان سره واله، او زه زره ته لار برابروم، دا د دې نه جدا کړه. دې خیال دی چې زه خو یو میل به لرې شو، یو فرلنګ به لرې شو، دا به د کلي یو ګوټ کې، دا بله به د کلي بل ګوټ کې، مې ځان سره سامان واخله. ډېر اخله په اوښ سواره شو، ځان سره د کشرې بیبي هم کېنوله، او ځان سره خپل ماشوم بچی هم غېږ کې کېنو، او هغه څه کجورې مجورې او څه ستوان او څه اوبه یو رکوټې غوندې ټپکه کې مشکیزه کې واچول او روان شو. الله کم خوا ځم ته زه بس جبرائیل علیه السلام به لار درته ښایي.
شام نه روان دي او مزل دي چې اوښ په بیابانونو کې روان دی، دشتو کې شګو کې. د ورځو مزل نه دی، د میاشتو مزل وشو. الله چرته زموږ بس دته اوسه، دا زمونږ کار دی. خو د پیغمبر یقین او بروسه او اعتماد په الله دومره چې د بل چا دومره نه. رالل صاحب مکې مکرمې ته چې دا کوم ځای خاص ځای دی د مکې مکرمې دا بیت الله دی، دی لی رسول، خو بیت الله نشته، روان دی بالکل اسم نشته. سیلابونو اوړی دی، مخکې بیت الله و خو سیلابونو اوړی دی. او چې کومې علاقې له رالل نو دشت و بیابان، انسان خو سکے پا میلونو انسان نشتا. دا نه چې ګني اتمانزو کې یا مثلا 402 برابر با آبادی وي، نه نه نه، د میاشتو په مزل انسان نشتا، میاشتو په مزل اونه نشتا. اوبه نشته نو چې کم ځای اوبه نی هلته اونه کم ځای وي. چته ته صحرا دا صحرایي دا بوټي موټي چې باران باندې کېږي دا غنو منو والا دا که چته یو ځای بل ځای بوټي ونو دغه به وو، نور اسم نشته. دقه ځای کې یو شړ بوټي و او د هغې بوټي لاندې ابراهیم علیه السلام ته چې څنګه راورسېده او په کومه اوښه سور نو هغه اوښه دغلته سملاسته دی وله دیکې ورکوي مکې ورکوي خو اوښه نه پاسي. حضرت جبریل علیه السلام ورته راغی وم دا ستا د بچي او د دې ښځې ځای دی همدلته یې پرېږده. د اوښه نه یې دواړه کوز کړل دی کې کېږده، اسم نشته، اوبه نشته، حیوان هم نشته. حیوانات خو هغه ځای کې وي چې کوم ځای اوبي نه چینه شته دی او نه دریاب شته. دا چې کوم لوی دریاب دی دا سمندر دریاب دا تقریبا 48 میل لرې دی، 75 یا 80 کیلومیټر لرې دی دغه ځای نه، هم ډېر کافي مزل. هغه هر څه کېښودل، هغه ماشوم بچي هغې نه کوزې که هغه کېنو او بیبي هم کېنولو دی روان شو. اوښې دغسې پړي نه ونیو او روان شو. چې کوم ځای صفا مروه ده دې پرې میان داسې ووت، باب المروه طرف ته په دې لار معلات چې کوم ځای کې دا مقبره ده په دې لار روان شو. دا بیبي چې ورته ګوري داسې اوس خو پریشانه شو چې خدای پاکه دا څه وشو. ابراهیم علیه السلام ته خو پته ده خو دا پریشانه ده، اوس په څه کوم، دلته به زما څوک دي. نو په ما کوس چې ته زمرې راغې، پړانګ راغې، بل څوک رالل، غله رالل، اسم نشته، شپې سره به څه کوم. که نور څه نه راځي نو شپه خو را روانه ده، باران سره به څه کوم. زه د انور نه خو به دا رکوټې غوندې معمولي غوندې اونه ما بچ کی د تاو نه، لیکن باران کېږي زه به څه کوم. نو دا ورپسې روانه شو، اتې مخکې روان دا روانه شو. ای سړیه ته چېرته ځې؟ موږ دې چاته پرېښودو، ورته اوس خبرې نشي کولی، اواز نشي ورکولی، کتې ورته نشي، غږ نه کوي. دا ورپسې بیا لاړه. ای سړیه تا ته وایم که نه، دا ماشوم به چېرې دا نیازبین چاته پرېښود، ده سره څه وکړم او زه دې چاته پرېښودم. غږ نه کوي د خولې څخه، که ګوري خو جړا ورځي. باب المروه ته چې کوم وخت ورسېد چې کوم دا د مروه نه بار دروازه تاریخ لیکي دغه ځای ته تقریبا ورسېد، نو دې د لمنې نه کلک راونیوه. ورته وایي چې اخر په دې م پوه کا چې تا پرېښودو چاته، دلته به زموږ څوک حفاظت کوي. نو دا ښځه پوه شو هوښیاره وه چې دې خو غږ نه کوي. وی الله امرک، خدای درته حکم کړی دی، الله حکم کړی دی. بس ابراهیم علیه السلام صرف سر ورته داسې وخوځو او خدای حکم کړی، نور د خولې نه سوخکي نه شي چې دی ووی بس هغې لمن پرېښوده. وی بس چې الله حکم کړی دی نو الله به موږ نه ضایع کوي. زه په مخه دی، دا مضبوط یقین دی. کلک یقین چې د سړي پیدا شي که نه، مضبوط ایمان، د دنیا یو پریشانی به هم درته نه وي. الله باندې بروسه نشته مضبوطه، کلک یقین زمونږ په رب العالمین نشته. ځکه خو موږ د دنیا یو سبب لاس کې راغی که هغه سبب لاړ پریشانه یو، بل سبب راغی که هغه لاړ بیا پریشانه یو. د دې اسبابو پیدا کوونکي باندې یقین پکار دی. هغه ذات باندې بجلی دی لاړه نو څه چلو شو، بل بلب به ولګی کړ، دا وس شته. یو سبب لاړ نو بل بدل خدای پیدا کړي، تا به خدای نه ضایع کوي. یاره که ستا په الله بروسی، په خدای دې محکم او کلک یقیني، انشاءالله دا زمونږ ایمان دی چې خدای مسلمان شرط هم نه ضایع کوي، خو چې دی پوره مسلمانی. د دنیا دا مصائب او علام او تکالیف دا خو تلو راتلو والا شی. بهر کیف رونو دا راله دی خپل بچي ته، چې راله دی بچي ته کېناسته، څو ورځې تېرې شوې، هغه اوبه هم ختمې شوې، چې څو ورځې تېرې شوې هغه خوراک هم ختم شو. نو دا خو فطري خبره ده چې
د مور خوراک بند شي نو د مور په سینه کې چې کم پی وي هغه ختم شي، پی ختم شو، بچی په جړا شوګي شو، خو دې سره هېڅ خوراک نشته، یو ساس کې اوبه نشته، یو ساس کې چې دا د خپل ماشوم بچي د خوله کې ورکې او هغه تنده پې ختمه شي، پی نشته، خوراک نشته، اوبه نشته، هر څه ختم. تاسو خپل اندازه ولګوئ چې یو مور ته داسې حالتي او داسې یو نیازبین خشته بچی په غېږ کې وي او هېڅ څوک هم نی، دا به څه حال کې مبتلی، دې نه غټ امتحان بل شته دی. بچی هغه اونې لاندې سملو چغې وایي ورته ماشوم خو چې وږي شي نو جاړي، نو چې تږي شي جاړي، نو دا لاړه. یعنې دونه پورې تاریخ مې کته بیګا چې دا کله دا ماشوم اوږې شو که نه، نو حضرت هاجرې رضی الله عنها خپله ژبه به د ده په خوله کې کېښودله چې زما د ژبې دا لاړې دې وسټي، او دې ته انتها خبره ورسېدله چې د حضرت هاجرې په خوله کې لاړې ختمې شوې، لاړې نشته چې دا لاړه زما د ژبه کې راشي زما دا بچی وروي، نو چې د هغې ژبه کې لاړې ختمې شوې، بلکل ژبه خوله اوچه شوه، نو بس پاسېده چې یالله زه څه وکړم. په دې انداز چې که یو انسان مې چې ته ولیدو چې ته یو ګوټو براله راکړي، نو مخامخ لاړه صفا غونډۍ ته، خوا کې لوی غر د جبل ابي قبیس وایي ته وختې نه شي، وخته داسې یو خوا بل خوا یې وکتل، څوک نشته، داسې یې وکتل مخامخ بله غونډۍ د هغې ته یې منډې کړلې، هلته وکتل هلته هم څوک نشته، بیا راله بیا ځه، خو دې منځه چې به راله دا بچې به ترې پناه شو نو منډه به یې کړې، او چې هغه خور نه به ووته نو بیا به داسې اندازې سره روان و، بچي ته به هم کتل. هغه مرواله چې اووه چکرې ووایي دا 2 فرلانګه مزل دی، 2 فرلانګه، نو دا اووه چکرې شو 14 فرلانګه مزل شو، تقریبا 1.5 میل بلکې 2 فرلانګه کم 2 میله مزل شو. چې دا مزل یې وکړه داسې، نو بس د بچي جړا ختمه شو. بلکې تاریخ لیکي چې یو مارغې ولیده چې په ونه باندې مخکې ناست دی، نو وی بس زما بچی مړ دی، او دا مارغم دی مړې غوښې له اکثر عموما راځي، او جړه هم قلاره شو چې لږه راکوز شو رانږدې شو، یو انسان ناست دی ورته، رب العالمین حضرت جبریل علیه السلام را لېږلی دی، د لتې ټپی او هغې لتو ټپولو سره هغه وله دا پونده د ځمکې له رابرولې ده او هغې نه خدای وله اوبه پیدا کړي دي، دې را منډه کړې، هغه اوبو ته فورا بندې چې زمزم معنی بندې شه بندې شه، هغې ته بندې واچولې، هغه اوبې بندې کړلې او فوري یې لپه را واخېستل او د زوی، بلکې هغه جبریل علیه السلام دې نه مخکې موړ کړی، هغه بچي له خولې کې اچوي، په خپله یې هغه اوبه وڅکلې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث دی، الله دې زمونږ په مور هاجرې باندې رحم وکړي، که دې اوبو ته بندې نه وې اچولې نو دې د زمزم اوبه به د مشرق نه مغرب پورې دا ټوله دنیا سیراب کړې وه. هغې غریبې سره خو فکر و چې دا لږې اوبه دي، که دا ختمې شوې بیا به څه کوو، هغه بندې ورته واچولو. د زمزم اوبو کې الله دا یو طاقت پیدا کړی دی چې د تندې کار هم کوي، د لوږې هم ختمولو هم کوي، تند هم ختموي، لوږه هم ختموي، دا تجربې سره خبره. که څوک اسکي تنده به ختموي، که څوک اسکي ډوډۍ ته ضرورت بالکل به نه راځي. بعضې بزرګانو پې تجربې کړي، شپږو میاشتو پورې خولې له ډوډۍ نه وړو په دغه اوبه ګزاره کړې ده. او د مرض دارو ما سوا د بوډاپې نه او د مرګ نه باقي د هرې بیمارۍ علاج دی. وګورئ بیا به دغه خپلې خبرې له راځم چې محکم یقین به غواړي. بس هغه خوشحاله شوه، بچی ورسره دی، اوبه پیدا شوې، په خپله هم څکي، بچي له هم ورکوي، د لوږې کار هم ورکوي، د تندې کار هم ورکوي. خبره خلاصه شوه. دا بچی چې ورو ورو لویږي ماشوم، خو ابراهیم علیه السلام هم کله کله د الله په اجازت راځي د خپل بچي خبر اخلي، بیا ځي، الله حکم دی. 12 کالو یا 14 کالو ته چې بچی ورسېد، ابراهیم علیه السلام به راغی، دا بچی به ورپسې شو، منډې تړلې به ورسره والې. فلما بلغ معه السعی، او هلته یې ورته دعا هم کړې ده که نه، چې کله دې ته که نه نو یو غونډۍ ته وخته چې بالکل پناه شو، او دې مکې مکرمې ته مخ کړې، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، یا الله ما دا خپل بچي په داسې خوړ کې پرېښودل چې بالکل پکې ونه بوټي نشته، فصل پکې نشته. ربنا لیقیموا الصلاة، الله دې له چې ستا عبادت وکړي، بس نور غرض مې نشته، دې له مې دلته پرېښودل، ستا په حکم ته د عبادت کار واخله، بس د پیغمبر مقصد دی. او سچ فجعل افئدة من الناس تهوی الیهم، خدایا د دنیا د مخلوق مینه ورسره پیدا کړي، چې
چې خلق ولا راشي. ځکه زه خو ته ځم زما بله بیبي خو ولا نه راځي، نور نیکان خلق ولا خدای راوله. تهوی الیهم چې خلق ولا راشي. وارزقهم من الثمرات، رب العالمین روزی ولا ورکا، خو ګورې میوې ولا ورکا، عامه ډوډۍ نه، میوې ولا ورکا. واقعي مکه مکرمه باندې خدای هغه فضل او احسان کړی دی چې د دنیا په ګوټ کې به میوه په داسې میوه چې نومې میوه ابا د مکې مکرمې په خاوره انشاءالله پیدا کېږي. نومې میوه، بې موسمه میوه، د هر موسم میوه بهترین انداز کې دا به د مکې مکرمې په ځمکه موجود دی. داسې شی چې ستا زړه غواړي او یاره په دنیا کې ممکن وي هغه څیز ابا په مکه مکرمه کې موجود دی. دا ته حقیقت دی. دا ابراهیم علیه السلام دعا نو چې راغی ولا دا ماشوم دی اوس منډې تړلی وی. ابراهیم علیه السلام خو بوډا دی او خشته بچی دی، راځي ولا غیږ کې اوچتی او الله ورته وکړي چې فکر مه کوه دوی به هم دلته وي، دا ځای په دوی عبادو. فلما بلغ معه السعي قال إني أرى في المنام يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. د دې میاشته چې کومه شورو میاشته ده دې په اتمه شپې خوب ولید. الله ورته خوب کې حکم کوي چې دا بچی دی حلال کا. ورپسې په بله شپې بیا ولید چې حلال کا. په درېیمه شپه د اختر په شپه په لسمه شپې بیا خوب ولید چې بچی دی حلال کا. د پیغمبر خوب وحی دروغ نه رښتونی. یا خدای اوس دا خود هغې نه مضبوط امتحان اوس دا په خپل لاس به او اذبحک دام نه چې بچي اوچت که او ځمکې له راوبراوه، دام نه چې ته تیزاب دشتو بیابان کې پرېږده چې سی وخوري چې ستا مخکې خو چغې نه وی که نه، نه خپل لاس باندې به د هغه وینه تویې. دا ګوره ډېر ګران کار یو د بچی مرګ دی، بل په خپل لاس اذبحک خپله به یې وجنې. دام نه چې بل چاته وایي چې راځه زما دا بچی مړ کړه، دام نه چې په کاڼي وله او ګوره ورته ما چې هغه وینې دې په سترګو را نه شي منډې ته وهه یا غر ته وخېږه و ویرغړه ورته ته منډه کړه چې ته خپل بچي دا سلګی ونه وینې. نه 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 دا سلګی به یې نه، دا وینې به ستا په لاس بیږي، دا چغې به هم تا اورې، دا تلتقې به هم ستا مخ کي، دا لاسونه خپې وال به هم ستا مخ کي. دا ډېر ګران امتحان دی. خدای دې مؤمن مسلمان وساتي. چې راغې څنګه بچي ته وایي چې بچی را پاسه بابا څه کوو زو چې ته څه قرباني مرباني کوو. یو رسۍ م راواله او یو چاړه م راواله، خو تابعدار بچی و ډېره ښه. ښځه ورته وایي څه کوې په دې ماشوم؟ وایي دا بوځم چې ته څه قرباني کوو الله د رضا دپاره. ښځې دا خیال کم ځای راځي چې دا زما بچی به قرباني کوي. خو ته پته چې د پلار زما دومره مینه نشته ما سره خو 24 ګنټې په غېږ کې لکه څومره چې د پلار ده ورسره. کیدای شي چې ته ګډ مډ یا چې ته څه بل شی حلالوي. لاړل ووتل د مکې مکرمې د ښار. شیطان راغی بیبي هاجرې ته وایي ته خبر شوې چې د خاوند دا ماشوم کوم خوا بوته؟ وایي نه. وایي الالی یې مړه لرې شه خوار شي. پلار به زوی لال کي او بیا داسې پلار او داسې بچي. وی نه که نه الله ورته ویلي دي که نه. وی لرې شه خدای داسې نه وایي ورته، او چې وایي نو چې څه یې خوښی کوي. خوړه کې وله یره واچوله چې څنګه دي روان دي. نو ابراهیم علیه السلام لا شیطان راغی وی دا څه کې؟ وی ولې؟ وی ګوره دا ستا بچی دی. خو په پوه چې شیطان دی او دې ما ته وسوسه چې یو کاڼی واخېسته او په هغې باندې وویشته. شیطان پوه چې په ده خو مې وس نه قابو کېږي. راغی اسماعیل علیه السلام ته وایي چېرته روان یې؟ وی بابا سره ځم. څه کې؟ وی قرباني کې. وی تا لالی؟ وی پلار بم چې ته زوی لال کي؟ وی هغه وایي چې ما ته خدای ویلي. وی ښه چې خدای ورته ویلي دی لال مې کړي ځه خوار شه. خدای ویلي بیا پکې څه؟ درې ځله وله راغلی دی او درې ځله یې په کاڼو ویشتی دی. اوس هغه ځای باندې داسې د ستنې د ګټو او چې د حاجیان صاحبان راشي نو په هغې باندې غزار کوي. هغه ادا خدای ته خوښه شوه. د بیبي هاجرې منډې الله ته خوښې شوې. د حاجي دا 1,00,000 روپۍ به هله د خدای په دربار کې قبلیږي چې هغه 2 منډې ووایي. هغه شیطانان ویشتل خدای ته خوښ شو. په ټولو اجانو هغه لازمه کړه چې ستا حج به هله قبلیږي چې دغه کار وکړې. دا دې نه کړې نیمګړې به راځي. چې میدان ته داسې ورسېدل او دومره لرې شو چې دا مور به اواز هم ونري. وی بچی یو خبره ته کوم مشوره ورسره کوي. مشوره دې له نه کوي چې یاره بچی مې تیاریږي نو حلالوم او که نه تیاریږي نو نه حلالوم. نه نه خو ښکاره خبره ده که بچی له خوښوي که نه حلالوي به. خو پته چې ورېږه چې مشوره ورسره وکړم که په رضی نو د حلالولو جدا طریقه ده او که په زور یې د هغې د حلالولو بیا جدا طریقه ده.
بچې زه خو خوب وینم، ما ته خو الله حکم کړی چې دا خپل بچې مر ستجدنی انشاء الله من الصابرین. بابا چې څه حکم د الله د طرف نه کیږي فوراً کا وګورئ. دا د 12 کالو ماشوم دا خبرې کوي، بالغ نه دی لا، د 12 یا د 14 کالو داسې هوښیار. پلار تیم خدای په ماشوموالي کې پوهه ورکړې وه، ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین. هغه هم په ماشوموالي کې موږ پویو په هغه باندې هغه موږ هوښیار پیدا کړو. بچې هم هغسې چې څه درته حکم کېږي بابا هغسې کوه، ما تؤمر الالولو والا حکم دی بالکل کوه. او ستجدنی انشاء الله من الصابرین چې زما وسي چې لاس او خپله ټقم ورنه کوم، چغه به هم درته نه وه، بالکل به صبر کوم، شبه کار کوم. ډېره ښه ده. بابا یو وصیت ته کوم، اسم ته خو ما لالی خو یو وصیت زما واوره. یو خو مې دا خبره واوره چې چاړه راته پوره تېره کړه، او چاړه تېروالی ځکه یادوم چې ته کمزوري بوډی نو چې کار زر وشي. دویم دا دی بابا چې ما به وتړی، زه خو په خپل وس پوره صبر کوم، خو هسې نه چې زما د وس نه خبره وځي او بیا لاس پې اطلقوم او ستا کار نیمګړی شي او الله خفه نه شي. الله اکبر، خدای خفه نه شي. او دریم دا دی بابا چې ما ته به ته ګورې نه په سترګو کې، زما به لاندې نه لالی، ولې که زه ستا سترګې او زما سترګې یو بل سره برابر شوې نو زما یقین دی چې ته به ما حلال نه کړې شي، لوی خدای به خفه شي. او بل دا کار وکړه بابا چې زما نه کمیس مخکې نه وباسي. د مړي نه چې څوک کمیس وباسي نو روغ خو نه وځي، یا د لاس او خپو سره اکثر اوښلېږي، نو زما نه به روغ کمیس وباسې. هسې نه کشلېدلې کمیس دی زما مور ته وخور وایي به چې په زور دی حلال کړی دی، نو مخکې نه وباسه. او بیا به زما په وینه کې زما کمیس ککړ کې وبې لړی، او زما مور ته به یو څه زما سلام به ورته ووایې، او وایه به چې ګورې په روغه رضا حلال شوی دی، کمیس یې روغ دی. او دا زما د وینو کمیس په زما مور سره پروت دی چې دا کله کله بویی چې زما هغه مینه پې تازه کوي. هوښیار ماشوم ډېره ښه. لاس پې یې وله وتړل. دویم چې د ابراهیم علیه السلام د بوډاوالي هغه لاس به د نیازبین بچي له سینګ ورتلل. دا صرف د الله د حکم تابعداري ده. لاس وله وتړل، خپې یې وله وتړلې، څه میلو چاړې ورته تېره کړه، خو چې چاړه راکاږي کار نه کوي، زور ورکوي کار نه کوي، بیا زور ورکوي کار نه کوي. غصه شو ابراهیم علیه السلام، چاړې اوچته کړه، ځمکې له یې راوبروله. بابا څه چل دی وکړه؟ بچې چاړه مې کار نه کوي، بابا لاس تېره پي. چړې خبره نه ده، لاس تېره پي، ستا لاس ما له کوم ځای راځي؟ دا چل وکړه چې ځان له سترګې وتړه. ستا وجود چې ستا سترګې چې زما په دې نیازبین وجود لګي نو ستا نه کار نه کېږي. ځان له سترګې وتړه، د هغې نه پس کار شروع. نو ابراهیم علیه السلام ځان له سترګې ګورې تړلی دی، بیا کوشش کړی دی، زور کوا کوا کوا، چاړه کار نه کوي. د چړې دا پرېکول د چا په اختیار کې دي؟ چې خدای وغواړي سبب نه به کار لي، چې الله ونه غواړي چاړه کار نه شي کولی. خدای چې وغواړي اور به دې سوځوي، چې الله وغواړي اور به دې نه سوځوي. په اسبابو کې تاثیر صرف رب العالمین اچوي. اوبه به څکې، تنده به دې نه ختمېږي، ډوډۍ به خورې مړېږي به نه، دارو به خورې جوړېږي به نه. دا تاثیر به څوک اچوي پکې؟ یو الله. بروسه به صرف مونږ په الله سره. د دنیا نظام چلوونکی لوی الله دی. چې بیا زور کو نو دې کې د چاړه راغورځولې ده، چړې ورته خبرې کړي دي. دا پیغمبر معجزه چې ستا ومنم که د خدای ومنم. خو چې دا زور یې لګولې دی نو هغه ځای نه حضرت جبریل علیه السلام د جنت نه یو ګډ ځان سره را په مخه کړی. دا هغه ګډو چې حابیل قرباني کړی. جنت کې خدای لوی کړی دی، جنت کې گیا خوړلې ده، ښه مضبوط ګډ را روان دی. الله اکبر الله اکبر. هغه ځای نه آواز کوي. دې ځای نه چې ابراهیم علیه السلام پوه شو چې بس قصه خو بدله ده، اوس زمونږ قرباني قبوله ده، خو پیغمبر و لا اله الا الله والله اکبر. اسماعیل علیه السلام پوه شو چې زما قرباني قبوله شوه، وی الله اکبر، خدای ډېر لوی دی، ولله الحمد، الله له ډېره لویه ثنا ده. اګړې ورته سملو او چاړه پې راکاږه، هغه یې ذبحه کړه. یا ابراهیمو څنګه دی؟ قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزي المحسنین.
تا خپل خوب چې من کم وحی درته کړی د رښتونې کو او چې کم سړی د خدای تابعدار یې هغه سره مونږ همدغه چل کوو تکلیف نه ساتو بچې نه حلاله وسته اګړی حلال که ذبح که قرباني شو دا دې میاشت کې چې کومه قرباني ده دا د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام یاد دی خدای ته هغه شیخ وخت شوی دی په مونږ یې لازم کړی